د قرآن مجید باره کې یو څو زړه پورې معلومات دا ځان سره په ذهن کې کېنوئ که چا بیا خوښ دا بیا ځان سره ولیکئ زه به درته وایم اوله دا خبرې زده کړئ چې قرآن مجید کې چې ټولې سپارې دي 13 سپارې پکې څو سپارې پکې دي 13 سپارې سجدې پکې 14 دي منزلونه پکې ودي قرآن مجید کې او سورتونه پکې یو سره 14 دي یو سره 14 کې شپږ اتیا چې دي هغه مکي سورتونه دي او 28 پکې مدني سورتونه دي رکوګانې چې پکې دي هغه 1540 رکوګانې پکې دي آیاتونه پکې 6,600 کم او زیات آیاتونه پکې دي حروف 3,03,000 او 200 حروف پکې دي الفاظ وریا ساتي ګوره دا ما سره معلومات سره به سوکلی حروف چې په قرآن مجید کې دي 3,03,000 او 200 حروف پکې دي زبر یعنی دا زور یادي دا چې پکې دي 53,200 زورونه پکې دي زبر او زیر چې پکې دي 9,502 زیرونه پکې دي پیشونه چې په قرآن مجید کې دي دا 8,804 پیشونه پکې دي او مد مطلق مد یادي 1,100 مدونه پکې دي 1,100 بل شدونه چې کوم یا شد چې پکې کنه نو دا پکې 1,230 شدونه پکې دي او نقطې دا ټکي چې پکې لکه نور ګټه کاټه دا نقطې چې دي دا پکې 1,15,601 ټکي پکې دي الله اکبر او کلمې چې دي هغه 28,615 کلمې پکې دي او مد منفصل چې پکې ده هغه 3,015 مد منفصل ده ګوره او مد متصل چې ده هغه 2,101 مدونه پکې دي نو دا د ټول قرآن مجید خلاصه دی قسم دا زده کړه دا ځان سره ډېر قرآن حفاظ او دا ضرورت راځي ګوره